پدی خوٹ کیدلو تیلو کی میں ورواچوئی ادھر آ ستمگر ہنر آزما ہم جگر آزمائے تو تیر آزما زما عزت مند یو زنانه ته خبر شو چې ستا بچی د کافرانو په جیل کې دی بچی سره د ظلم کوي بچی نه د سترګې په ژوندانه ویستي بچی نه د غوګونه کټ په ژوندانه بچی نه د په ژوندانه باندې سرمن ویستا و قربان ستا د دې مینې نه د الله د دین سره ستا څومره مینه ده هغه مور بیبي سوی لهذا اليوم ارضعته همدغې ورځې دپاره ما خپل بچي له پی ورکړي همدغې ورځې دپاره نن ته په ډیران قربانېږه زه به په قرآن قربانېږم پته به د قیامت په ورځ لګي زما محترمو د دې دنیا نتیجه قسم په رب العالمین ډېره ګنده نتیجه راوتو والا ده بچو ته دین وښایې زنانو ته دین وښایې بچو ته دین وښایې بچو ته الله وښایې زنانو ته الله وښایې خپل الله وپېژنه د الله په لاره کې وخت ولګوه سروزه ولګوه څلور میاشتې ولګوه کال ولګوه چله ولګوه مجاهده زما عزتمندو د الله د دین دپاره کله ناکله د کور نه ورکېږه کله ناکله لږ دا کور پرېږده چې بیا همیشه دپاره ستا جنازه موږ اوچتو او همیشه دپاره دې بیا د قبرستان د ادیرې طرف ته وړو نو بیا به دې په زنانو په ماشومانو څه تېرېږي اوس په ژوندانه باندې د الله په لاره کې وخت ولګوه زما عزتمندو لږ د الله د دین دپاره مسافر شه د معراج واقعه ستاسو مخې ته ده چې زما عزتمندو جبرائیل علیه السلام سره روان دی او په لاره کې په یو ځای کې د مشکو انبرو خوشبو راله د مشکو انبرو خوشبو ای جبرائیله دا د مشکو انبرو خوشبو د کم طرف نه راځي واورئ جی جبرائیل علیه السلام ورته فرمایي یا رسول الله یا رسول الله د موسی علیه السلام په زمانه کې یو زنانه وه دې نمرودینو دې فرعونینو هغه زنانه او د هغې لوریانې په خوټ کېدلو تیلو کې د وحدانیت دپاره چې هغه زنانه ته یې ویلې د خپلې خبرې نه واوړه ایمان نه واوړه مسلمانۍ نه واوړه هغه نه اورېدله نه تسلیمېدله د هغې یو لوري راواخسته په خوټ کېدلو تیلو کې واچوله بله لوري وله راواخسته په خوټ کېدلو تیلو کې واچوله غېږه کې یو ماشومه وه ورته وایي دا ماشومه مم اوس په دې خوټ کېدلو تیلو کې ورچو د ځان ظالمه مه جوړېږه هر نعمت به درله درکو هر سهولت به درله درکو ته چې څه غواړې موږ به درله درکو دا خبره پرېږده الله طرف ته خلق رابلل پرېږده د یو الله وحدانیت پرېږده تم یوں نہیں سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے پرغیب میں سامان اب میرے لیے ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو علم سے خفا میرے لیے ہے آغا زنانیم زما محترمو چې کله راوغوښتله ورته وایي لوریانې مې دله په خوټ کېدلو تیلو کې ور واچول ستاسو د سترګو په مخامخ هغه پیکوړه شولې د ځان ظالمه مه جوړېږه پرېږده دا خبره بچ کېږي او وایي نه په ژړا شوه په ژړا شوه دې ترې نه تپوس کوي لکه داسې ښکاري ویرېدې وهېرېدلې نه یم وایي ژړا په دې راله کاش چې د دې لوریانو غونته کې سل لوریانې زما نورې وي ما په دې خپلو سترګو باندې تړقېدلې کتلې وي چې د الله د دین نه قربان شوي وي ما په دې خپلو سترګو کتلې وي خو نشته زم تیار یم ور واچوئ د الله د دین دپاره په دې خوټ کېدلو تیلو کې مې ور واچوئ ادھر آ ستمگر هنر آزما هم جگر آزمائے تو تیر آزما زما محترمو هغه زنانه چې کله هغه تیلو کې ور اچوله زنانه ورته وایي دا یو خبره درته کوم دا یو وصیت درته کوم په دې مې عمل وکړه ما به مو اوس دې خوټ کېدلو تیلو کې ور واچوئ زه به م ختمه شم زموږ د اډوکي ځایه مه لړه کوئ دا په یو خاص ځای کې چې کم دی دفن کوئ زما د دې لوریانو او زما د بدن د اډوکي یو خاص ځای کې چې کم دی دا ښخ کوئ زموږ بس دا وصیت دی زما وایي صرف دا خو اسانه ده هغه زنانې م راواخسته هغه خوټ کېدلو تیلو کې ور واچوله زما محترمو عشق بازی وہ لڑے جو عشق کو راضی کر سکے تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کر سکے یا رسول الله دا د مشق او انبرو خوشبو چې را روانه ده دا د هغه زنانو د اډوکو نه را روانه ده د هغه زنانو د اډوکو نه د مشق او انبرو خوشبو روانه ده امانت بدل حد په مینس کې بروت وي کچازان کو امانت په دې دنیا چلو انشاءالله نن توبه کو ټیک ده کن
توبه کوو ان شاء الله